د عمان ساحه ده او دغه ښایسته مسجد دی. زویا او د ذکرا د پلار دا را روان کړی دی. نشي اوبه بهیږي. اکثره وخت چې موږ لمونځ نه یې کړی نارو باغ دی یا دا وینه کابل کندهار عمومي سړک دی. نو بې اجازې بیا نه خورو. تاسې بیا سیل سره وکئ سیل. کشنۍ منانۍ دا نه د ذکرا کشنۍ منانۍ دا نه انار ده زره هلته بیا پرېولو سیره ترې ونیسه زه یو څو دانې راوشکم. واچوله راګرځوه راګرځوه څنګه ده خوندور ده وه ښایسته انځر دي بیخي. دوه پوله و دا سره خراب و نو هغه لکې سموي. دوم لاس سړک یې اچولی دی که څنګه دی یعنې یو ګل یې بل ورکوي. السلام علیکم ګران دوستانو، هیله لرم چې ټول به جوړ او روغ یاست او د ژوند شپې او ورځې به په خیر در باندې تېرېږي. سلام وکړه زویه. سلام. نو موږ د کابل کندهار پر عمومي لاره د دامان په سیمه کې د کندهار ښار نو موږ د خپلوانو واده و په زابل ولایت مرکز کلات کې. نو د خیره سره حرکت مو را پیل کړی دی. نو زویا او ذکرا هم را سره دي. نو مال د دوی به هم ساعت تېر شي او موږ به هم لاړ شو. ساعت یې راته کړی و. نو دا شرکت په دا واده کې وکړو. زویا او ذکرا واده خوند درکوي څنګه عینکې دې کړي نو تاسو راځئ تر زابل ولایت پورې دا لاره او دا ښایسته موسم هم در باندې وینو. که څه هم هوا لږ سره دوړه نه ده خو په حال دی خو بیا هم دا زموږ سفر را سره تعقیب کړي انشاءالله خوندور به وي. دا چې ده دا ذکرا غوټه برابره کړې ده وینې په دې کې یې کالي دي دغه یو د اوبو شان دي. څو جوړې کالي دې راخیستې دي؟ دوې جوړې کالي. دا د دامان ساحه ده او دغه ښایسته مسجد دی په دامان کې. تاسو به لیدلی چې ډېر کارونه یې خلاص سوي دي. وینې ډېر ښایسته مسجد دی. ذکرا به هم در باندې ووینمه. ذکرا ذکرا څه سوې؟ ذکرا څه سوې؟ شاته یې؟ ولې مخ ته نه کښېنې؟ ها لمر دې وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. موټر مې هم د زویا او د ذکرا د پلار دا را روان کړی دی. نو هغه هم را روان کړئ. ګرمي وه په دې خاطر د دا موټر خو نو دا کوا خو بیا ایسي برابر وي. د چا موټر دی زویا؟ شه اکوا موټر را سره دی. نو بسم الله توکلت علی الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ستاسو دعاوې مهمې دي. سفر را سره تعقیب کړئ. دا یو ځای ته رالو دا په شرسپا ولسوالۍ کې ډېر ښایسته ځای دی. وینې دلته ډېرې ښې اوبه بهیږي. اکثره وخت چې موږ لمونځ نه یې کړی او یا اودس کوو نو دلته درېږو. وینې داسې ښایسته اوبه یې دي. ډېر ښایسته ځای دی. ډېرې ښې اوبه ده. دا کلي سره بهیږي. بیخي زیات خلک پر درېږي. نو دلته راسئ زه په تاسو دغه ووینم د انارو د انځرو باغونه. دا وینې دا د انارو باغ دی. دا وینې کابل کندهار عمومي سړک دی. دا د انارو باغ دی او دا د انځرو باغ دی. دا نو بس دا کلي ته تللې ده دا لاره. ښایسته لښتی دی. وینې اوبه پکښې را بهیږي. شرسپا ولسوالۍ خو نو دوه شان ډېر لري. یو انار بل انځره. دې خواته د انځرو باغ دی. دا د انځرو باغ دی. زویا او ذکرا مې هم راشوه کړله. مال یو پښه به وغوړئ. دلته انځر پکښې سته. خدای دې وکړي چې باغ والا خوا را سره باده نه کړي. دا انځر دی. پاخه هم پکښې سته. تږي سوي دي که څنګه دي؟ دغه انار دی. دې خواته راسئ دې خواته. دا د انځر وینې نو بې اجازې بیا نه خورو ځکه اجازه مو نه ده. څوک راشوه که ودرې زه ورسم. ودرې ودرې. د ذکرا هم راشوه کړه. ستړې مه سې څنګه یې؟ دا څه شي باغ دی؟ د انارو که د انځرو؟ ښه د انارو هم دا وه. څنګه انځر دي کې غټ غټ ماشاءالله. ته راسه دلته انار وګوره. داسې به د انارو په باغ کې ولاړ شو. تاسې بیا سیل سره وکئ سیل.
ذکرا وغورځېده ذکرا ټک وخوړی څنګه ښه باغ دی واښه یو څه ډېر دي چې دا تاوان کوي که یې نه کوي د انارو ښایسته باغ دی دغه د انار خو نو اوس پیلن دغونه دی دونه دی انار کشنۍ منانۍ دانه د ذکرا کشنۍ منانۍ دانه انار ده نو خوړلی یې نه سو زویه څه شي ده هغه دغه شی ده دا ګوره ګوره راړه غاړه ذکرا ودرې تخیې دې دا سړی تخیې ته غاړه ونیسه نو دغه باغ دی یا زموږ د دې هم پکښې وګرځېدو کمه دی غټ انار او غټ غټ انار هم کسته څنګه ځای دی ذکرا ها اوبو ته بوځه ها اوبو ته به بوځم مور راځه تا اوبو ته بوځم راځه و د دې ګرمي سوې ده نو افغانستان ماشاءالله ښایسته زراعت لري انځر مې دوی ته راشکوله خو داسې دی څوک نسته چې د باغ خاوند وای بیا مې اجازه ځینې اخیستله چې حاجي صاحب دا دوم وار ده چې دا ګور راځه راس دا نشي راختای ودرې زه به ذکرا مې د غاړې ده علیه السلام څنګه یې په خیر یې ښه باغ ستا دی د انځورو اجازه را دی او دوه درې دانې ښه په دغه خاطر مو نه خوړل مالکم یو څوک ولیدی دا ډېره مننه بس ذکرا اوس مې اجازه درته واخیسته یو څو دانې به درته راوش کوم صحیح ده دغه دي انځره هلته بیا پرېولو صحیح ده ترې ونیسه زه یو څو دانې راوش کوم ته ونیسه او ښه پاخه پاخه کې ستا یو څلور پنځه دانې ونیسه دا ښایسته ښایسته شروع کړي مو دي انځر ښه تر اوسه هم نه دي شروع کړي دغه دی اوبه دې په دې کې دا اوم دی نه ده اوم نه ده اوم تو شیدو ته وګوره هغه شیدې صحیح دي ونیسه ونیسه دا څلور یوه دانه ده په پاخه پاخه درته راشي کوم دغه دی شیدې دې په ټولو پسې پاخه ونیسه څو دانې سو پنځه دوه دانې به پر نفر راوش کوو بالا بس دي سمه ده انار انار اومه دي زویا ذکرا انار اومه دي واخه درځئ دا زه څنګه راواخمه درځه ډېره مننه انډیوال دغه اوبو کې به یې پرېولو انځر راوله پرېوله ځکه ښه اوبه دي ډبه دې ګوره رالې دا انځر به دلته کې واچوله راګرځوه راګرځوه صحیح یې ډبرې پکښې شته کشنې کشنې ډبرې پکښې شته دا ښایسته انځر واخه زه به یې وخورم یو وارې به خوند ښایستې ډبرې کې پیدا واخه ته وخوره ذکره ویې خوره ماما پوس مه ځینې اړوه ویې خوره غاښ په ولګو و څنګه ده خوندور ده و څنګه خوندور ده خوږ ده داسې ښایسته انځر دي ماشاءالله یو دانه به لا زه وخورم انار به یخ دا هلغه هغه ته وګوره واو څنګه ښایسته ده ته یې وخوره ماشاءالله ښایسته انځر دي بیخي دغه څه راواخه زویه راواخه راځئ نو موږ هم سفر په مخ کې لرو ناوخته کېږي دا ځای چې دی مازدیګر له مالې بیخي زیات رش لري دا د ماپښین د لمنځو پر دغه وخت دا سړک دی هغه طرف ته وینې ټول د انځرو باغونه د شهرصفا ولسوالۍ دي پروا نه کوي راځئ وخېجئ وخېجئ راځئ د خیره سره سفر به پیل کړو د جلدک په ساحه کې
پر سړک باندې کار شروع دی دغه یو 2 پوله و دا سره خراب و نو هغه لکه سموي بله ورځ ما یو پوسټ ولید په فیسبوک کې ور د جلدک په ساحه کې کار شروع دی سړک باندې ما چې ورګاپه کړی هغه دا د رښتیا ګو دغه دی دا څنګه خراب ځای دی دغه دا نو چې د ژمي موسم دا بیخي واخې وخت خرابه ډکه راځي ذکرا خرابه لار ده څونه خرابه ده ښه بلا پورته کېږو د خیره سینې څونه یې اوږده کړې ده دا باید هلته لنډه پورته کړې که یو دانه پول هم شته دا که دوستان تاسو چیرې لري دا هغه د جلدک شیله ده د جلدک ساحه ده جلدک شیله ده ډېره مشهوره شیله ده کېدای شي ډېرو دوستان پر تیر سوي پر راغلي یا هلته لکه چې بالا ځینې پورته کېږو وینئ دا دغه بیا داسې مانده و دا شی بیا ښه شګنه لارې ډېر خرابه نه وي ذکرا تا څه ویله ذکرا ویلو ناکي راکلمه داسې راشته څونه یې اوږده کړې ده خامه دا خو بیخي عاده ده تر نک ته راورسولو زویا دا خو بیخي تر نک ته راورسولو موټر به خیرت سوی هو دا دی غټ موټر را روان دی وینې وای څونه ګوتې دوړې یې وکړې څونه تیز را روان ادي بالا ځینې پورته کېږي بل غټ موټر دی الله څنګه دوړې دي ټوله موټر یې را خراب کړي څنګه ښه پاک موټر مو هوا زویه ادي بالا پورته کېږو سړک ته ځي فکر کوم پر سړک یې وایي دویم لاس سړک یې اچولی دی که څنګه دی او دا سړک ماته داسې معلومیږي وینې داسې تازه تور نوی دی نو دا څنګه یو وار یې جوړ کړي دا خو ډېر برابر و بیا دویم لاس بیا پر اچولی دی دا څنګه حساب دی ولا نه پوهېږم خیر موږ د خامې څخه راووتو او موږ د ډېرې کمې خامې فکر پر کړی و هغه ډېره اوږده سوه وزویه موږ زویا د یوه ټوله سره خسته کړو دغه بیا اوس سړک ته پخوا لا ډېر برابر سوی دی ماشاءالله ښه ارام سړک پخوا لا بیا هم دغونه یو کږ کږ بیا کوی اوس بیخي برابر دی نو زما سر نه په خلاصېږي که ستاسو سر په خلاصېږي خو ووایاست څنګه حساب دی یو لاس سړک یې اچولی یو یې بل پر واچوئ یعنې یو ګل یې بل ورکوئ دا د موږم د زابل ولایت مرکز کلات ښار ته را داخل شو دا د خرواريانو سیمه ده نو د زابل ولایت د مرکز چې کوم سړک و هغه باندې هم کار شروع و نو دا دوی اوس یې خلاص کړی دی هغه هم ایستادی دی خلک فکر کوم د جومات څخه را روان دي جومات سوی دی د ماپښین نو بس دا و زما او د زویا او د ذکرا یو بلاګ له کندهار څخه تر زابل ولایت پورې نو خدای دې وکړي چې ستاسو خوښ سوی تر بیا ښه وخت ښې چارې د الله په امان بای بای وکړه